نو ما ته تپوس کو چې مال څه سزا راکوي ما ته تپوس کو چې مال څه سزا راکوي چخ چې وتړ پتار یا پوټا زوړن کو او حبیبا ته دروغ وایې چې زړه د کار نه دی حبیبا ته دروغ وایې چې زړه د کار نه زمانه خو لوند ټپک وړلې دی او کمکل بری شو خيار یا پوټا زوړن کو کمکل بری شو خو خيار یا پوټا زوړن کو د یو ډرامي اصلي کردار ا پوټا زوړن کو ناغه نازک په چمن د خپو تلی تخنول هغه نازکې په چمن د خپو تلی تخنول او خپل به یې ولید چمیار یا پوټا زوړن کو یو دلفریب اوسن چغې کړې چاو چیړل یو دلفریب اوسن چغې کړې چاو چیړلم نو چیړلې چاو کم خوار یا پوټا زوړن کو نو د پاگلانو طبیب وی تیارې مې ساډو بوي د پاگلانو طبیب وی تیارې مې ساډو بوي بله به نه مونږ بیمار یا پوټا زوړن کو او دوی په تکل د اسامه ګرځېده نه یې دوی په تکل د اسامه ګرځېدل نه موند خانه پوری وا شیخ بمبار یا پوټا زوړن کو نو د منور زخمی وړو ته چا استاد یو د منور زخمی وړو ته چا استاد یو کو بچي ورشه تاسو بلار یا پوټا زوړن کا ارشاد خاجي چې څنګه ستا دغه وایا که سوي چې بس په دې کې دغه کوي بیا شونډې چیچي جینې مرچا خوړلې بیا شونډې چیچي جینې مرچا خوړلې دی محکم یقین مې نه دی زړه مې شک خوړلی دی اوې د دې زما خبرې وې درېمګړي اورېدلې د دې زما خبرې وې درېمګړي اورېدلې نو عجز نه نیم وخت پوره په چک خوړلی دی او کیدی شي چې دی هم اخیستې دوی نه څه اثر وي کیدی شي چې دی هم اخیستې دوی نه څه اثر وي نن چرګې د یو چرګ نه چار غولک خوړلی دی که نه نو وایي طبیبه ته دروغ وایې چې زړه یې د کار نه دی نو زما نه خو یې لږ غوندې ټپک خوړلی دی او زما رقیب د بل رقیب سره میشتي ګریوان شو زما رقیب د بل رقیب سره میشتي ګریوان شو رقیب د ولو میز کې مې کوتک خوړلی دی حیران یم منور زخمي د چا په رڼا لاړ شم حیران یم منور زخمي د چا په رڼا لاړ شم نو دا کومو ظالمانو اور بلک خوړلی دی ډېر ښه ډېر مزېدار ډاکټر صاحب یو جهان مننه چای به ورته څکم او راځو بیا چېرته هم مزې موږ سره درمان ټي وي چینل سره اوسئ یو د چا په کار کې ګوتې نه وهم بل د برق په تار کې ګوتې نه وهم او ګوره دا به ځان له چا کنستی ګوره دا به ځان له چا کنستی وي زه د بل په غار کې ګوتې نه وهم ګوره دا به ځان له چا کنستی وي زه د بل په غار کې ګوتې نه وهم هسې نه اشنا څه پکې مات نشي هسې نه اشنا څه پکې مات نشي سروپ د بنګړو بار کې ګوتې نه وهم او پاو پسو دی دومره دا تپوس کوم پاو پسو دی دومره دا تپوس کوم زه در لاچار کې ګوتې نه وهم خیر دی که زمانه سودا نه اخلي خیر دی که زمانه سودا نه اخلي بل له خریدار کې ګوتې نه وهم څنګه دی د دنیا دغه نظام روان دغه یو مدار کې ګوتې نه وهم څنګه دی د دنیا دغه مدار روان دغه یو مدار کې ګوتې نه وهم شکر په هر حال کې منور کوم زه د خدای اختیار کې ګوتې نه وهم دغه شان بې شمېره شعرونه ډېر ښایسته ښایسته غزلې په دې شعري مجموعه کې پرتې دي خپل نمبر به راسره شریکوو که چاته د ټي سي ایس د لارې په هر ملک کې په کار وي نو موږ سره رابطه کولی شئ ډېره زیاته مننه او بل کلام به هم اورو ډاکټر صاحب بېشکه بلکل بېشکه نو چې څه تاسو وایئ چې بس هغه درته ذهني یاد دي ډاکټر صاحب ما ته خو داسې هر څو شعرونه پکې یاد دي وایي کندو نه وواتم کندو نه وواتم چې لار ته شم نو ټر مې وکړو هسې تورزنم خو چې یار ته شم نو ټر مې وکړو اوې لاس نه مې ونیوه چې ستا دپاره ځان وجنم لاس نه مې ونیوه چې ستا دپاره ځان وجنم او ګپ کې چې کله نږدې دار ته شم نو ټر مې وکړو اوې نور مې راکیستل د هرڅیز مې ته حساب وغوښته نو په احتساب چې خپل کردار ته شم نو ټر مې وکړو اوې بابا ګټله ما خوړله څه پروا مې نه وه بابا ګټله ما خوړله څه پروا مې نه وه چې مې واده وکړو روزګار ته شم ټر مې وکړو اوې دانې مې روړي وای جرنده به په وار وي ګورې دانې مې روړي وای جرنده به په وار وي ګورې په انتظار کې چې خپل وار ته شم
ټر مې وکړو او زه خپل پلار کړم ما ته یې ویل چې څه دې وکړه ښه ده زه خپل پلار کړم ما ته یې وی چې څه دې وکړه ښه ده او خرګې یې کړم چې کله بار ته شوم ټر مې وکړو او خپل کنډر کور ته مې تیشی کرنډی راغله ښه شوم خپل کنډر کور ته مې تیشی کرنډی راغله ښه شوم او چې منور زخمي ګلکار ته شوم نو ټر مې وکړو ډېر مزیدار دا و تاسو واورئ ډاکټر منور زخمي صاحب او دغه شانته کې نور هم د دوی او بله د خوشحالۍ یوه خبره تاسو ته کومه دا چې د دوی که شعري مجموعه کیتی بیتی هم دغه زموږ په لاسونو کې دی دا هم راغلی دی که څوک هم غواړئ د دې لپاره زموږ سره رابطه کولی شي ډېر ښه ښه غزلې شعرونه په دې کې چاپ دي